ملا عبدالغني برادر د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي ازبکستان هیواد ته سفر له لاسته راوړنو ډک و. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر په مشرۍ د اسلامي امارت لوړپوړی پلاوی چې د کابینې یو شمېر غړي او د سکتوري ادارو استازي شامل دي ازبکستان ته له 2 ورځني سفر وروسته کابل ته راستون شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال یاد سفر له لاسته راوړنو ډک وباله او ویل چې د خپل سفر پر مهال د ازبکستان له لومړي وزیر له مرستیال او د یو شمېر ادارو له مسؤلینو سره وکتل. په دې لیدنو کتنو کې دوی ښه پرمختګونه او بحثونه درلودل چې مهم یې د کرنې، برېښنا، ترانسپورت، سوداګرۍ او د اوسپنې پټلۍ او نورو برخو کې دي. موږ بل سفر چې ازبکستان ته درلودی الحمدلله د دوی د صدر اعظم او معاون د صدر اعظم او د مربوطه وزیرانو سره د تجارت، برېښنا، هوانوردۍ، زراعت، کچهنګ په دې هکله ډېر مجلسونه سره وشول او شاید په دې کې پرمختګ هم وشي ډېر. او بل کوم قرارداد چې د برېښنا شرکت سوی و د 1500 کیلو ولټه لین د ازبکستان څخه تر دشتالوانه پورې په دې کې بحث وشو. بعد له بحثه څخه چې دا قرارداد په 252 میلیونه ډالرو سوی و وروسته تر بحث 222 میلیونو ته راټیټ شو. همداراز د اوسپنې پټلۍ په برخه کې وویل چې ډېر ژر به د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ تخنیکي ټیمونه افغانستان ته راشي او له حیرتان څخه به تر هرات پورې د اوسپنې پټلۍ د غځولو لومړني مطالعات پیل او له مطالعاتو وروسته به د ریل پټلۍ عملي چارې پیل کړي چې د مطالعاتو لګښت یې ازبکستان هیواد ورکوي. حیرتان څخه کم خچهنګ چې تر هراته پورې ځي دوی خپل مسلکي فني کسانان راهڅوي، هغه مثلا مطالعات کوي. بعد له مطالعاتو څخه دوی په 10 ورځې بعد دستي کار شروع کوي او کوم مصارف چې د سروې یا د مطالعاتو دوی کوي هغه دوی خپل پر ځان ومنل. د هغه رقم د برېښنا په هکله دا پرمختګ وشو چې په دوبي کې به دوی برېښنا پر افغانستان زیاتوي او تعرفه بیا کموي. او دغه رقم د زراعت په هکله باندې دا تعهد وشو چې زموږ پر محصولاتو باندې محدودیت و، یعنې دوی دا ومنل موږ سره چې دغه محدودیت به دوی لرې کوي. نو الحمدلله په نورو ډېرو موضوعاتو باندې هم بحث وشو او په اکثرو کې توافق ته سره رسېدلي، خو لاسلیک خبره به انشاءالله وروسته ژر تر ژره په بعضو دگو که راشي قرارداد وکړي. و روی برنامه خط ریل از حیرتان وصل میشه تا اسپین بولدک. این دو پروژه مهم داشتیم که ما رویش بحث کردیم. سابق زیادتر روی بعض پروژه دیگه صحبت میشد، ولیکن نظر به خواهش افغانان، تجار افغان، نظر به خواهشی که امارت داشت، این برنامه را زیادتر تمرکز کردن روی وصل خط آهن از منطقه حیرتان تا به اسپین بولدک که دو شامل میشه انشالله با امید خداوند شامل میشه هرات و فراه، نیمروز، هلمند و میره به طرف اسپین بولدک انشالله. روی از این برنامه تیمایشان میان سروی میکنن، فیزیبیلیتی استادی را میکنن، بعد از این قرارداد نهاییش انشالله که اجرا میشه با امید خدا. مسئولینو همدارنګه وویل ازبکستان به د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې شته محدودیتونه لرې کړي. له دې سره به ازبکستان ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په صادراتو کې زیاتوالی راشي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له ازبکستان څخه د واردېدونکې برېښنا په اړه وویل دوی له ازبکستان سره موافقې ته رسېدلي چې په راتلونکي کال کې به د دغه برېښنا کچه زیاته او تعرفه به یې کمه شي.